بلجیم یو بل لوی ښار انټورپن او په انټورپن کې د افغانانو سیمه راته وویل شول چې دغه سړک ټول د افغانانو دی، دلته بېلابېل دوکانونه دي، د دوی کاروبارونه دي، میوې دي، ترکارۍ دي، سلمانۍ دي، رستورانونه دي. او دلته یو دوست راسره دی، دی به لږ څه نور هم راته وغږېږي. سلامونه جوړ کړه. سلام جوړ. اول خو ځان راته وښیه. نوم مې آریان دوراني دی، د همدې بلجیم او انټورپن اوسېدونکی یم. ما او دلته کار کوم، دلته ژوند کوم. دوراني صاحب چې دی په دې ځای کې کار کوي، بهترینه خبره دا ده چې زما په ځای دی وغږېږي او راته معرفي کړي لږ څه. نو راځم داسې په شروع کوو. دا هم د افغانانو دوکان دی؟ دا هم د افغانانو دی، هاخوا ته هم د افغانانو دی. بیا سټارټ چې دی د همدې ځای نه شروع کېږي. بیا ډېر غټ غټ مارکېټونه دي د افغانانو، لکه د خوراک فروشي دي، کالي دي، او همدغسې بیا رسټورانټ دی او بانک دی، لکه چې پیسې لیږي. بانک هم د افغانانو دی؟ او لکه د پیسې په سپینه غواړي خلک ولیږي، عام امکانات شته دی. خلاصه دغلته چې څوک راسي چې څه شی وغواړي، یعنې د کابل هغه تنده ماتېدلی شي. دغه کوڅه کې ډېر افغانان دي ماشاءالله، هر شی دلته امکانات شته. او ما کتل مخکې دلته سلماني هم ده د افغانانو؟ هو بلکل، مخکې لکه د افغانانو سلماني هم شته دی او هر شی دی دلته. باختر نومېږي که څه نومېږي؟ نه، دا د ترکانو دی. بیا څنګ افغان بازار دی، دا د افغانانو دی چې دغه ټول بلاک دا ټول د دوه منزل درې منزل دوکان دی. بیا دا هم د افغانانو دی. او څومره وخت وشو چې دا د افغانانو بازار دلته خلاص شوی دی؟ دا خو تقریبا دوی ډېر د پخوا نه راغلي ول، لکه بر یو 15 کاله 20 کاله کېږي چې دلته راغلي ول. بیا کاروبارونه شروع کړي دي. بیا دغه رشد چې کړی دی، لکه ډېر حجوم چې پیدا کړی، دغه 4-5 کاله کېږي چې ډېر زیات حجوم پیدا کړی. دلته چې د کوم رستورانټ جوړ شوی و د افغان دربار سره، افغان دربار دغې سره نور هم د کوڅه ډېر ګڼ سو او بیروبار زیات سو پکې. نور د دغې له خاطره دلته اوس هر یو افغان کوشش وکړي چې نور کارونه دلته شروع کړي، لکه قالین شروع کړي، د افغانستان نه قالینونه راوړي، پردې دغه شیان راوړي. دا د زموږ د افغانانو دی، دا هم د افغانانو دی. او مخکې چې دی یو بل غټ دی، هغه هم د افغانانو دی. او د افغانانو نور راته وایي خصلتونه یې څنګه دي؟ مثبت ډېر دي، منفي ډېر دي، بدماشۍ کوي، کارونه کوي، څنګه چل دی؟ دلته هر رقم خلک دي، مثبت هم ډېر زیات دي، خو بدبختانه دغه 2 کالو اخرو کې چې دی منفي لږ زیات شوی دی، چې خلک په نشهیي توګه اخته شوي دي. او نشې کې دغه لږ د افغانانو زموږ تاسو کلتور کې خو دا شیان نشته، خو دا زموږ د بدناموالي لپاره ده دغه شیان شته دي. خو مثبت ډېر زیات دي، لکه افغانانو مسجدونه جوړ شوي دي، په درسونه ورکوي ماشومانو ته مسجدونو کې، لکه دیني مذهب هغه چې دی قرآن کریم هر رقم چې سړی وغواړي کولی شي هلته زده کړي. مسجدونه هم ښایسته ښایسته غټ غټ مسجدونه دي. او دا چې دی بیا د هغه دی نانبایي د افغانانو دی. نانبایي د وینې هماغه د افغانستان ډوډۍ دي، هماغه رقم اوږدې او نورې کلچې او دا شیان هم لکه چې شته پکې، او ډوډۍ طبیعي ده چې تازه ده. بلکل دلته څنګه چې تاسو تاڼی صاحب وویل چې د افغانانو سلماني، دا هم د همدغسې سلماني ده د افغانانو. دا ټول افغانان راځي دلته. ډېر ښه. نو دوی ته به بیا وروسته سر ورښکاره کړو، خو کله کله د سلمانیانو مشکل دا چې دوی خو لږ څه شرمېږي په دې خبره، که نه؟ بلکل نه، هغه افغانستان دی. بیا ما چې درته کوم څه ویلې چې دا چې دی بانک دی، لکه د دې ځینې آنلاین پیسې لیږي افغانستان ته کېږي. او بیا دا شنډي پزیم د افغانانو دی. بیا دې خوا ته چې دی غټ رستورانټ چې دی دا هم د افغانانو دی، لکه اخوا ته نور مارکېټونه هم د افغانانو دي، قصابي هم د افغانانو دی. خلاصه دې کوڅه کې هر شی پیدا کېږي، هر شی. جوماتونه به دلته نه وي، هغه به نورو ځای وي. د دغې کوڅې نه دې خوا دغسې تاوېږي، یو افغانانو مسجد یو دلته د تقریبا 15 دقیقې لرې ده.
بیا یو 10 دقیقې اخواته بل یو بل مسجد دی هغه هم د افغانانو دی خو لکه 3 دانې غټ غټ قومت لرو مسجدونه تنه د افغانانو دی لکه چې مونږ ځو لمونځونه کوو هلته او هماغلته چې دی لکه تبلیغ کوي په پښتو او په دري ژبه کې دغه د ماشومانو ته ډېر ګټور دی ملایان مو هم افغانان دي؟ بالکل 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 دا هم غټه خبره ده ځکه معمولا په دا نورو ځایو کې په نورو هیوادونو کې چې ما لیدلي وو دلته مخکې همداسې وله بدمرغه چې جومات ته به ورغلې او دوی به درته په داسې ژبه غږېدل چې ته به نه پوهېدلې چې څه وایي دا بیا بېل خوند دی چې په خپله ژبه درته مسلې وکړي دغه مشکلاتونو سره موږ هم مخکې وو لکه پاکستانیانو ته تلو یا ترکانو ته هغوی په خپل ژبو کې چې کله تبلیغ کوو موږ نه پوهېدلو خو موږ هغه لمونځ ته تللو خو بیا دغه د بلجیم مشران چې دي الحمدلله ماشاءالله ورباندې افتخار دي د افتخار ځای ده موږ ته چې موږ داسې مشران لرو چې هر زمینه دغه ځوانانو ته یې مساعد کړی دی لکه د هر لحاظ نه چې وغواړي او بیا دا هم د افغانانو دی دا قصابي دی دا شاید هر شی دی او طبیعي ده چې د افغانانو شوق نو اکثره هغه به دوی به مثلا د افغاني خوراکونه افغاني میوې له کومه کوي مثلا د افغانستان میوه خو دلته نه رارسېږي د انار مثلا راځي دا د انار چې دی د قندهار نه راځي انار د قندهار دی او ډېر میوې وچې میوې چې دی قندهار نه راځي دا قندهار انار چې لیکلی دی انار د قندهار او دا د قندهار خپله د دې قندهار سټیکر هغه چې دی ورکوي اوچته ښکاري د قندهار نه رارسېدلي دا انار دي نو د قندهار انار په بلجیم په انټورپن کې دا د خوشحالۍ خبره ده او معنا ده چې افغانستان مخ وړاندې روان دی او ترقي کوي پرمختګ کوي په دې هیله سلام ستړي مه شئ نو دا غټه خبره ده او دلته دا مه کوي د افغانانو نه نور اخواته بیا د افغانانو نه دی تر دغه ځای پورې د افغانانو دی او بلې د افغانانو نه د میوو په هکله چې څنګه چې تاسو یاد تڼۍ صاحب تنه انار نه راځي هندواڼه خټکی دا څه چې لکه هغه لري که نه ګنجایشي او تر دې ځای پورې رسېدلی چې هغه ټول راځي دلته حتی څو ورځې مخکې د ګني هم دلته راوړي وو هغه افغان بازار هغه ورته وایي سوپر مارکېټ ګني هم راوړی وو دلته نو دغسې شیان ډېره مننه دراني صاحب دراني صاحب تر دې حده پورې را سره و له دې نه وروسته هڅه کوو چې د هر افغان سره د دوکاندارانو سره وغږېږو او د دوی حال واخلو او په څنګ کې هڅه به دا هم وکړو چې ځینې مشران را پیدا کړو او هغه مشران چې 13 کاله 15 کاله مخکې راغلي دي دلته د لومړنیو ورځو کیسې راته وکړي او څومره بدلون راغلی دی د افغانانو په ژوند کې دلته دا به ټول واورو مننه چې را سره وئ حوصله مو را سره وکړه د اوس لپاره مو په خدای سپارو سلام علیکم